tasu.lspace.pakto sare yast. Nori kisi la sbs.com.au/pakto-sakhawauri. په استرالیا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په رسمي ډول وتړل شو. د روان کال په جنوري میاشت کې په کانبرا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او د استرالیا د بهرنی چارو او سوداګرۍ وزارت په ګډه اعلان کړی و چې سفارت به د جون ل 10 نیټې وروسته خپل فعالیتونه ودروي. په اعلامیه کې ویل شوی و چې د جون ل 10 نیټې وروسته به د کوربه هیواد په توګه د استرالیا حکومت د سفارت د ودانۍ شته ملکیتونو او ارشیفونو ساتنه وکړي. خو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت تر اوسه SBS پښتو ته د سفارت تړل کېدل او دغه ملکیتونو او ارشیفونو د سپارلو موضوع نه د تایید کړي. په استرالیا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر وحید الله ویسی د سفارت ل تړل کېدو مخکې د افغان ټولنې یو شمېر غړو ته د وینا پر مهال له استرالیا څخه مننه کړې ده او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو سلو شپږ کال وړاندې د اوخپا افغانانو ل راتګ څخه پیل شوې دي. خب کارهای بسیار خوب انجام گرفت. استرالیا یکی از بانیهای خوب حکومت جمهوریت بر افغانستان بود. اینا حدود 39,000 سرباز به افغانستان فرستادن، چه طبقه ناز چه طبقه ذکور، و حدود 41 نفر کشته داشتن که یکی از قربانی‌های مردم استرالیا است در مقابل افغانستان که او هیچ وقت فراموش ما نمیشه. خغلی ویسی ویلی چې نه غوښتل په استرالیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي او لتیرو 2 کلونو راځي د استرالیا له حکومت سره په خبرو اترو بوخت و. 2 سال میشد که با مذاکره بودیم امروز حکومت استرالیا مقاومت کردیم، نخواستیم که سفارت بسته شود. در غیر از اون 2 سال پیش شاید که تصمیم گرفته میشه. د سیدنی د افغانانو د ټولنې غړي آصف نهان چې د سفیر د مخخي مراسمو کې د ګډون په موخه کانبرا ته سفر کړی ویلي چې وحید الله ویسی د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی او مهم فرهنګي فعالیتونه تر سره کړی دي. جنابشان خدمات نهایت بزرگ فرهنگی در اینجا انجام دادن. افغانان را با هم متحد ساختن، هیچ نوع تبعیض و امتیاز در نهادشان وجود نداشته و ندارند. د افغان ملټی کلچرل هب مشر شهلا ابراهیم په کانبرا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په تړل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د سفارت بندیدل د خفګان ځای دی ځکه چې دا ځای د ځینو افغانانو لپاره ډېر مهم غږ او د ملاتړ ځای هم دی. نو موږ ټول ورته واقعا خفه یو. نو خدای وکړي چې د سیورس چې بیرته په خیر سره نورمال حالت راشي. سره لدی چې یو شمېر افغانانو د سفارت پر تړل کېدو خواشینی څرګنده کړي او د پخوانی سفیر د کړنو ستاینه کړي، خو ځینې نور له دې نظر سره موافق نه دي. عبدالخالق ارسلا د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان په سفارت کې د قونسلګرۍ د څانګې د مشر په توګه دنده تر سره کړي. هغه وایي چې د سفارت له تړل کېدو وروسته د حل لاره ده چې دلته یو افتخاري قونسل شتون ولري. سفارت خو ما په نظر باید تړل شوی وای، په دې چې نور د افغانانو په درد نه خور او د هیڅ اسناد او هیڅ خدمات نسو وړاندې کوي کنه. او اوس ما په بل نظر دا دی چې استرالیا حکومت خپل پالیسی لري چې مرکز نه شي نه مني کنه، نمائندګي نه مني، نماینده څوک هغه په رسمیت نه پیژني. نو حل لاره دا دی چې دلته یو کغواړي افغانانو مشکل حل شي، باید یو افتخاري قونسل باید دلته معلوم شي چې د مرکز سره سره د قونسلي بخش تعامل ولري او د افغانانو مشکل حل کړي. ما شخصي نظر دا دی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ انجینیر محمد قاسم صافی وایي چې سفارت یوازې یو ودانۍ نه ده بلکې د یو دولت استازیتوب کوي او اصلي دنده یې قونسلي خدمات وړاندې کول او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو ساتل دي. زما په اند د هر هیواد د سفارتونو د فعالیت موضوع تر ډیره د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو
د کوربه هیواد د قوانینو او د دولتونو ترمنځ د رسمي اړیکو پورې تړاو لري. په ډیپلوماټیک عرف کې سفارت یوازې یو ودانۍ نه ده بلکې د دولت رسمي استازیتوب کوي. د سفارت اصلي دنده دا ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې وساتي، د خپل اتباعو قونسلي خدماتونه وړاندې کړي او د غوي قانوني ستونزې حل کړي. دغه وخت په بشپړ ډول عملي کېدای شي چې د سفارت اسناد، مهر، لاسلیک او رسمي اجرات د حاکم حکومت یا ادارو لخوا په افغانستان کې قابل د اعتبار وړ وي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د تیر کال په اگست میاشت کې له اس پی اس پښتو سره په یو مرکه کې ویلي و چې له استرالیا سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او په استرالیا کې میشتو افغانانو ته باید قونسلي خدمات په مسؤلانه ډول وړاندې شي. استرالیا حکومت موږ دا غواړو چې په لومړي فاز کې احد اقل باید روابط لپاره لومړنۍ دروازه خلاصه کړي او قونسلي خدمات په هیواد کې اجازه ورکړي. د طالبانو د ویاند له څرګندونې وروسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویاند اس پی اس پښتو ته ویلي و چې استرالیا له پخوا د دریځ لري چې حکومتونه نه بلکې هیوادونه په رسمیت پیژني او استرالیا طالبان د افغانستان د مشروع واکمنو په توګه په رسمیت نه پیژني. اس پی اس پښتو په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او د طالبانو د استازو د منلو په اړه دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.